الله جل شانه انسان له یو ډیر مختصر وخت ورکړی دی او د هغې مختصر وخت دپاره دا انسان دی دنیا ته راغلی دی. د انسان د ټولو نه غټه کامیابي دا ده چې دی د مرګ نه مخکې د الله جل شانه ذات راضي کی. الله جل شانه د ده نه راضي وي او د ده زندگی د الله جل شانه د احکاماتو مطابق وي، د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقو مطابق وي، او دا انسان د دې دنیا نه کامیاب لاړ شي، نو دا د انسان غټه کامیابی ده. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کم انسان د جهنم د اور نه خلاص شو او جنت ته داخل شو، دغه انسان کامیاب دی. او که یو انسان داسې زندگی تیره کړي چې د الله جل شانه د احکاماتو نه مخ واړی، د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقو نه مخ واړی، د الله په نافرمانۍ کې زندگی تیره کړي، د ګناهونو نه ډکه زندگی تیره کړي، نو دغه انسان دپاره هلاکت دی. د دغه انسان دنیا برباد ده، آخرت برباد دی. دنیا کې به د ته چین سکون راحت نه وي، او آخرت کې د ده دپاره نعمتونه نشته. الله جل شانه به حساب کوي، ما او تا به الله جل شانه ته مخامخ کیږو، ما او تا نه به الله جل شانه تپوس کوي. قدرمندو، که انسان غواړي چې زه د عبادت په صحیح طریقې سره وکړم، دې دپاره ضروري دا ده چې د ده دا مال پاک وي، د حلال رزق ګټي او د ده خېټې ته حرامه نوړی لاړه نشي. د حلال رزق ډېرې زیاتې فایدې دي. او بل دا ده، ما او تعالی الله جل شانه حلال رزق را کړی دی، پکار دا ده چې مونږ د الله جل شانه په لار کې هغه خرچ کوو، د الله جل شانه په لار کې هغه ورکو. بنی اسرائیلو کې یو 3 کسانو، بخاری شریف کې حدیث دی، یو کسو په هغه باندې برګي مرضو، برس ورته ویل کېږي، او د هغې نه ډېر زیات سخت تنګ و. بل کسو د هغه په سر باندې ویښته نه و، ګنجی و، او بل کسو هغه په سترګو باندې ړوند و. الله جل شانه دا کم چې برګ و، ده ته الله جل شانه فرشته راولېږله. فرشتې ورته وې د ستا په زړه باندې څه ارمان دی وایه. نو هغه ورته وې چې ته دعا وکړه چې زما دا برګې مرض ټیک شي، او زه ما له الله جل شانه د دې مرض نه شفا راکړي. نو هغې فرشتې دعا وکړه، د ده هغه مرض ټیک شو، دی نورم ډېر زیات خشته شو. د هغې نه بعد بیا ورته وی په زړه د نور څه ارمان دی، که څه مال دولت ته لګي نو زه به الله ته سوال وکړم او الله جل شانه به تاله درکړي. نو هغه ورته وی زما خو دا اوښان ډېر زیات خوښ دي، الله ته سوال وکړه چې الله جل شانه راله یو اوښ راکړي. نو هغه فرشتې سوال وکړو، نو ده ته الله جل شانه یوه اوښه ورکړه بلار به. د هغې نه بچي پیدا شو، څه وخت بعد بیا د هغې بچي پیدا شو، دی ډېر زیات مالدار شو، ښه ډېر اوښانو یو لوی فارم ورته جوړ شو. دغه فرشته بیا دی بل کس لراله دی ګنجي له، ده ته یې وی ستا څه پکار دي؟ ده ورته وی زما خو دا پکار دی چې زما په سر باندې ویښته نشته، او د الله نه سوال وکړه چې ما ته الله جل شانه ویښته راکړي او په سر مې ویښته راوخیږي. دې فرشتې سوال کړی دی، د هغه په سر باندې ویښته راغلي ختلي دي خشته. بیا ورته وی ستا نور څه مال دولت ته لګي چې زه الله جل شانه ته ووایم او تا ته هغه نعمت درکړي. نو ده وی او زما دا غوایان مې ډېر زیات خوښ دي، او که الله جل شانه راله یو غوا یا غوایي راکړو نو دې باندې به زما ډېر کار روان شي. هغه فرشتې دعا وکړه، نو دله یو غوا ورکړه بلار به الله جل شانه، چې غوا ده ته ملو شوه، بیا د هغې بچي وشو، بیا د هغې بچي وشو، د سره یو لوی فارم جوړ شو د غواګانو، دی ډېر زیات مالدار شو. بیا دریم کس ته فرشته راله، هغه په سترګو باندې ړوند و، ړوند. دی وی الله جل شانه ته نه سوال وکړه چې ما له الله سترګې راکړي. ګوره دا سترګې ډېر زیات لوی نعمت دی. ګورې
دا مونږ سری دي، مونږ ته د دې نعمت احساس نه کیږي. 3 لکه تارونه په یو سترګه کې 3 لکه رګونه دي. بیا که په یو رګ کې مسله راشي د لرې ځای نږدې، نږدې ځای لرې، سور شین رنګ بعضې خلکو ته نه ښکاري. دا رنګونه او مونږ ګوره دا اسانه لوی نعمت دی. یو ړوند نه چا تپوس وکوي چې ستا په زړه باندې څه ارمان دی؟ زما په زړه باندې دا ارمان دی چې دا سور او شین رنګ به څنګه وي. مونږ په دې سترګو باندې سانه نعمتونه لګیا یو ګورو. نو دغې کس ته فرشتې دعا وکړه، دله الله جل شانه سترګې ورکې. بیا ورته وی زما دا ګډې او چیلې ډېرې زیاتې خوښې دي، د الله نه سوال وکړه چې الله راله دا راکړي. هغه سوال وکړو، الله جل شانه ورته ښه ډېرې ګډې چیلې ورکې. څه وخت تیر شو، دی ډېر زیات په سور کې وو او ډېر مالدارانو. هغه فرشته په بیا به طور امتحان راله د یو فقیر په شکل کې. فقیر اول د هغې اوښانو والا نه سوال وکړو چې د الله په نامه باندې یو اوښ یا څه پیسې یا څه راله راکه چې تاله الله دا نه ډېر مال درکړی دی، ماله پکې څه راکه. نو عکس ورته وی دا مال خو ما په خپل محنت باندې ګټلی دی، په خپلو مټو باندې ما ګټلی دی او زه درله نشم درکولی. نو هغې فقیر ورته ووی، هغې فرشتې وی چې ګوره تا باندې خو مخکې برګي مرض و، ستا ټول وجود خراب و، تا له الله جل شانه خشته شکل و صورت درکو، د نه هغه مرض لرې کو او تا له بیا دا مال درکو. هغه ورته وی نه زه خو پیدایشي ټیک پیدا شوی یم، ځه خپل کار کوه. هغې فرشتې الله ته سوال وکړو، هغه نعمت یې ترېنه واخیست، امال دولت هر څه ترې لاړل. بیا دې بل کس لرالو، ده ته یې وی د الله جل شانه حق ورکوه، زکات ورکوه، تا له الله جل شانه دا نه ډېر مال دولت درکړی دی. هغه وی ما ډېر حقونه ورکړي دي، بس ته نور حقونه نشم ورکولی. وی ته خو گنجی وی. فقیر ورته وی ستا په سر ویښتم نه و، الله درله ګوره ویښته درکل، مال دولت یې درله درکو. هغه م انکار وکړو. دغې فرشتې الله ته سوال وکړو، هغه مال دولت یې ترېنه واخیستل. 3م کس له چې راغله، فقیر ورته وی چې ګوره تا له الله نعمتونه درکړي دي، یو پکې د الله په لار کې ورکه، زه ضرورتمند یم، غریب یم، فقیر یم، مسکین یم. نو هغه ورته وی دا ټول مال خو ماله الله راکړی دی، چې سانه ګډې چیلې بوزې بوزه، دا د الله مال دی، مال یې راکړی دی. نو فرشتې هغه ته وی چې مبارک شه، دا الله جل شانه به طور امتحان زه رالیږلی یم، دا مال دی ستا مبارک شي. نو ګوره قدرمندو مونږ له چې الله جل شانه کم نعمتونه راکړي دي، نعمتونه په دې باندې شکر وستل پکار دي. کم مال دولت مال الله راکړی دی، که لږ دی که ډېر دی، دا به مونږ د الله په لار کې خرچ کوو.